راشي افغانانو سیاپات افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کو پلار نکای دیره ده راسي ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو خپل خاوره زموږ کعبه ده زموږ پلار نکای دیره ده راسي ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو ټول راشي افغانانو سی آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سی آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو نو زولنی کو لرنی کم غلامان نو زمالم پټول جهان کو سیمات دل خانی کو مقبول کو نو زولنی کو لرنی کم غلامان نو زمالم پټول جهان کو الرحمن الرحیم. اولا سلام احترامات قلبی خود خدمت خوارا و برادرای خود در هر گوشه و کنار دنیا بالخصوص افغانستان عزیز خود تقدیم میکنم. امید است که جور صحتمند و آرام باشین. پیش از این که با اصل برنامه شروع کنیم ما میخواهیم که از جناب محترم خطاب صاحب تشکر کنم. مدت 2 ماه میشه که ما سفر کردیم، یعنی ماه اکتبر و نوامبر در اروپا و افغانستان. امی سفر ما را در قسمت تشکیل دایر کردن برنامه ها جناب محترم خطاب صاحب بسیار سهولت بخشیده و ما خواستم پیش از این که باز هم میگم که پیش از این که برنامه را شروع کنم و جزئیات به شما تشریح کنم از خطاب صاحب تشکر میکنم. واقعا خطاب صاحب یک برادر ملی است، قلبش برای خدمت به وطن و وطندارا میتپه و ما یعنی مشکلات سفر بسیار کم حس کردم در قسمت میدیا یا دایر کردن برنامه ها. قراره که شما خبر دارین مدت 2 ماه میشه که ما از امریکا سفر کردم و اروپا رفتم و از اروپا به افغانستان رفتم. ما خواستیم که در مقابل بی‌عدالتی پاکستان قدم کنیم به شکل عملی. شما خبر دارین خواهرها و برادرای عزیز که برنامه دیروان جرگه
3 سال پیش شروع شده و کار ما کار عملی است. به این معنا بی‌عدالتی که دولت پنجابی آیسای بالای مردم افغانستان میکنه در هیچ نقطه دنیا این بی‌عدالتی واقع نمیشه. هم خاک ما را گرفته، هم بندر ما را گرفته و هم میخواه که مردم افغانستان، خود افغانستان به اصطلاح تحت تاثیر کنترل خود نگاه کنه که به هیچ وجه این امکان نداره و امکان نخواهد داشت به کمک خداوند جل جلاله. در ماه اکتبر ما بدون از این که کدام آمادگی رو بگیریم به اصطلاح اعلان کردیم که ما میریم این راکت پرانی هایی که دولت پنجابی آیسای بالای خاک افغانستان، بالای مردم افغانستان میکرد، حوصله ما رو به سر برد و ما گفتیم که ما میریم یک کار عملی میکنیم از نظر سیاسی و دیپلماسی. به اصطلاح ما اعلان کردیم که میریم مظاهره ناتو را تدارک میبینیم و ما از نظر ارتباطات خود به اصطلاح با مرکز عمومی ناتو ارتباط گرفتیم و ما سفر خود به اصطلاح تدارک دیدیم و رفتیم. و مجردی که ما جرمنی رفتیم و در جرمنی برادرای عزیز ما از جرمنی تماما اونا در میدان هوایی تشریف آوردن که ما ممنون هر یک شما هستم، بالخصوص حمید جان عمریار، ارشاد صاحب، احمد جان دگروال صاحب، آجی صاحب، قادر جان، قدرتی صاحب و سایر برادرها و عزیزای ما. از اینکه وقت کم است انشاءالله ما اسمای تماما خوارا و برادرها رو پسانتر میگیریم و به جان ما به مجرد که رسیدیم یعنی چای صبح به اصطلاح در منزل قدرتی صاحب به اصطلاح مهربانی کرده بودن بر تمام دوستا، چای صبح تدارک دیده بودن. با مجرد صرف چای صبح ما راهی بلژیم شدیم. وقتی که ما به بلژیم رسیدیم برادرها، البته تمام برادرها ما را بدرقه کردن که ما قلبا از شما ممنون هستم. با مجرد که ما بلژیم رسیدیم ما مذاکرات را با دولت، مذاکرات رسمی به اصطلاح با دولت بلژیم شروع کردیم و خوشبختانه اونا ما را پذیرفتند و ما درخواست یعنی دایر کردن مظاهره را در مقابل مرکز عمومی ناتو به دولت بلژیم ما تقدیم کردیم. دولت بلژیم بسیار با پیشانی باز ما را پذیرفت که ما از دولت بلژیم و از مقامات رسمی دولت بلژیم و از وزیر داخله، از کمیشنر پلیس دولت بلژیم و مقامات رسمی ناتو قلبا تشکر میکنم که به این درخواست ما به اصطلاح جواب مثبت دادن. قراری که ما شنیدم یعنی در طول عمر ناتو بر کس اجازه ندادن که در اوجه مظاهره را دایر کنن، اما خوشبختانه ما تانستیم نظر به راه و روش ملی که ما داریم، راه و روش سیاسی که ما تعقیب میکنیم که عبارت از خدمت به خاک و وطن ماست، اونا راه و روش سیاسی ما را درک کردن و بر ما اجازه دادن که ما با تاریخ اولا با تاریخ 19 و چون خود ناتو پروگرام مخصوص داشت، باز بر ما گفتن که باید با تاریخ 23 ما را اجازه دادن با تاریخ 23 اکتبر به اصطلاح که ما جدی خود دایر کنیم از ساعت 2 تا 4. چون درخواست ناتو و دولت بلژیمی بود که باید تو زیاد بیروبار نباشه و اشخاصی که تحت نظر شماست باید اونا تشریف بیارن
در اوجا چیزی که درخواست که دارین شما میتونین در مقابل ناتو درخواستتان به اصطلاح به مرکز عمومی ناتو ارائه کنین. به این ترتیب ما همی کار را کردیم. یک موضوع را ما باید ذکر کنم پیش از این که در جزئیات مظاهره ناتو بریم، یعنی در مقابل مرکز عمومی ناتو. خوارا و برادرای افغان در سرتاسر جرمنی، در بلژیم، یعنی به نهایت با ما مهربانی کردن. ما از شما قلبا ممنون هستم، چرا هدف ما مشترک است. هدف ما عبارت از خدمت به خاک و وطن است. ما از استودیوی احمد جان که در قسمت دایر کردن برنامه تلویزیون ما را بسیار کمک کردن، بالخصوص خانم عزیزشان فوق العاده یک نان شابه به تمام دوستا تدارک دیدن که خداوند ثوابش به شما بده. و از سایر برادرها در جریان در طول اقامت ما به جرمنی، حمید جان عمریار و سایر دوستا، احمد جان خانم محترمشان بسیار زحمت کشیدن و خصوصا حمید جان احمد جان عمریار بسیار آشپزی فوق العاده خوب را بلد هستند. و از شریف جان آمد رئیس دیوان جرگه جرمنی و خانمشان بسیار زیاد ما ممنون هستیم که بسیار تکالیف را کشیدن و تعداد دوستا بسیار زیاد بود. شما خبر دارین که شریف جان حمید یک تعمیر به دیوان جرگه به اصطلاح تخصیص داده. پیش از این که ما موضوعات دیگر را تشریح بدیم، ما میخواهیم که چند ویدیو کلیپ به خدمتتان نشان بدم، باز میریم به خود جزئیات. اگر شما که ویدیو کلیپ بانی صاحب بله، تا وقتی که ویدیو کلیپ آماده میشه، این سفر ما به اصطلاح یک سفر فوق العاده تاریخی بود. نتیجهش واضحا بر شما معلوم است. با تمام برادران و خواران ما در افغانستان نتیجهش معلوم شد، خصوصا این مظاهره در مقابل ناتو. ما میخواهیم که همون ویدیو کلیپ هایی که باید ما نشان بتیم نشان بدیم. باز ما خود مظاهره در مقابل ناتو نشان میدیم، با سرش ما شما صحبت میکنیم. باز بعد از اون سفر خود با افغانستان و ویدیوهایی که از افغانستان آوردیم، گرچه ویدیو بسیار زیاد است، اما ما یک چند ویدیویی را که ما تدارک دیدیم او را به خدمتتان ارائه خواهد کردم. تیار است ویدیو کلیپ؟ بفرمایید.
داس ماشومان زمون دام د بابا وطن دام د دادا وطن پمون باندې ډیر ګران دی دا افغانستان پمون باندې ډیر ګران دی دا افغانستان اگر از بامیان و قندهاریم نمگی پذیراریم و یا از کابل و بلخ و تخاریم نمگی پذیراریم پتیون انگاریم نمهی پتیاریم گیرشکو پتیون انگاریم نمهی پتیاریم اگر از بامیان و قندهاریم نمهی پتیاریم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و احترامات خود خدمت تمام خوارا و برادرای عزیز خود در اروپا، در امریکا، در کانادا، بالخصوص در افغانستان عزیز خود. احترامات خود خدمت فرد شما خوارا و برادرها در داخل افغانستان تقدیم میکنم. شما یک نقطه را در نظر بگیرین که خوارا و برادرایتان در امریکا، در اروپا بیقرار هستند، در غم و در خوشیتان شریک هستند. نقطه قابل بحث است که در مدت 2 سال شده که دولت پاکستان راکت پرانی‌های خود شروع کرده بالای ملت افغانستان. نقطه را که ما باید ذکر کنم او است که ما توانستیم اجازه ناتو را اخذ کنیم و چون ناتو در داخل خود افغانستان حضور داره، امریکا حضور داره، ما از این ممالک خواهش میکنیم که مسئولیت خود بفهمند، نظر به قراردادهایی که با دولت افغانستان با مردم افغانستان امضا کردن، مسئولیت های خود بفهمند و مسئولیت های خود درک کنند. این نمیشه که داخل افغانستان حضور داشته باشند، قراردادها را امضا کنند و وقتی که پاکستان راکت پرانی میکنه بالای افغانستان اونا توجهی نکنن، اونا آگاهی پیدا نکنن. به همین ترتیب است خوارا و برادرای عزیز در داخل افغانستان، برادرایتان بالخصوص برادر کوچک خردتان در فکرتان است و ما هیچ وقت نمیگذاریم که بالای مردم افغانستان، بالای خاک عزیز ما بی‌عدالتی شود، بالخصوص توسط دولت پنجابی آیسای. ما به می اساس به تاریخ 23 اکتبر 2012 به ساعت 2 تا 4 ما مظاهرات را تشکیل کردیم در مقابل مرکز عمومی ناتو و اونا آگاه هستند از اهداف ما. به این ترتیب مظاهرات شروع میشه. تنها به طور مختصر ما این نکات به توجهتان آوردم که ما هیچ وقت افغانستان عزیز فراموش نخواهد کردیم تا که تا خون در رگ‌های ما جریان داره از منافع ملی افغانستان
از تمام تردی افغانستان، از خاکای افغانستان، از این طرف خط دیورند، او طرف خط دیورند، از برادرای پشتون ما، برادرای افغان ما دفاع خواهد کردیم و مسئولیت تمام سران قومی، سران پشتونای ما، سران افغانای ما در طرف خط سرد است که ما بیاین یک جای اشتراک کنند. موضوعات دیگر ان شاء الله پسانتر ما صحبت خواهیم کنیم. بسیار زیاد تشکر. ما آمدیم در اینجا از فرانسه تا آخرین لحظه خود در مقابل ISI می جنگیم، مبارزه می کنیم. انشالله خاک خدا به هر ترتیب شد از دست ISI پاکستان و دولت پنجابی پاکستان انشالله آزاد می سازیم. از مدت تقریبا بیش از یک قرن بالاتر خاکای بسیار زیاد وسیع افغانستان از قسمتی از پیکر افغانستان جدا شده و با هند برطانوی سابق و با پاکستان امروزی ملحق گردیده که این در حقیقت خاک افغانستان است و ما از مقامات جهانی، از ناتو، از مراجع بین المللی تقاضا میکنیم که تا ادعای عرصه ما را کمک بکنه. د ډیورند جرګې د کارکوونکو او د مشرانو څخه په مننې باندې چې نن یې دلته په بلجیم کې د ډیورند د کرښې په رابطه او پاکستان چې کوم مسایل ولي د افغانستان په مختلفو ولایتونو باندې د دې د غندنې دپاره د ناټو د دفتر مخې ته کومه سهولتامیزه مظاهره کوي، دا د ستاینې وړ خبره ده. باید دا په افغانستان کې استقبال شي، په افغانستان کې خلک حمایت وکړي، د ډیورند د کرښې نه ښکته افغانان هم باید استقبال وکړي، د دې حمایت وکړي او په راتلونکي کې هم همداسې نور کارونه مخ ته ویسي چې د افغانستان د خلکو د لارو د برو د ټولو افغانانو د ملي وحدت، د یووالي، د اتفاق او د اتحاد سبب شي. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. افغانای مقیم اروپا و هومه، از اولتر من سلامای گرم خود برای تمام افغانای خود چی در اروپا، امریکا، کانادا و افغانستان است تقدیم میکنم. در سال 1978 بعد از تجاوز اتحاد شوروی بالای افغانستان که باعث قتل هزاران فرزند افغان و آوارگی بیش از میلیون ها افغان در سرتاسر جهان شد که در تاریخ ما کم نظیر بود. اما خوشبختانه ملت و مردم با شهامت افغانستان یک امپراتوری بزرگ روسه قسم به زانو در آورد که از یک مملکت 15 مملکت ساخته شد و امروز از برکت شمشیر شما تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان آزاد شده و اونا آزاد زندگی میکن و از برکت شمشیر شما دیوال برلین چپه شد و دو جرمنی یک جای شد. در این موقع پاکستانیا 1.3 میلیون نفوس ما را در خاک خود ما که عبارت از پشاور باشه اونجا جای دادن، اما در حقیقت اینا به میلیون ها دلار از امریکا، غرب و ممالک عربی گرفتن و به اصطلاح از گو غدود به سران مجاهدین 90% اینا در جیب خود انداختن و 10% اگر برای مردم افغانستان کمک کرده باشن. بعد از اخراج عساکر تو اتحاد شوروی اینا یک آتش دیگه در افغانستان در دادن، یعنی سرای تنظیم‌ها وقتی که به افغانستان رفت قسمی روان که بودن که صدر اعظم همراه رئیس جمهور اینا به جنگ انداختن، یعنی پیش دنیا یا قسم وانمود میکردن که دو افغان از مابین خود جنگ میکنه. گلبدین در چهار آسیا 6 تا بود و برهانالدین در کابل همراه سلاح ثقیله در شهر کابل اینا جنگ میکردن و چنانچه کلگی شاید است که شهر کابل اینا ویران ساختن، اضافه در 60,000 انسان بیگناه به شهادت رسید و چنانچه فعلا میبینیم که اینا هر روز از 1-2 سال به این طرف هر روز در کنر راکت پرانی میکنن که امروز مردم بی‌دفاع کنر، جلال آباد، لغمان و تمام مناطق مشرق افغانستان با دست خالی خیسته و در مقابل اینا میخواد قیام کنن و ما از تمام افغانای خود که در اروپا و امریکاست میخوایم که در مقابل از این مردم امروز که ما در مقابل مرکز ناتو حاضر شدیم با مزایده سپرته تا این مردم کثیف از افغانستان دور کن و خاکای از دست رفته خود ما پس به دست خود بیاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه غواړم چې یو څه صحبت د افغانستان لپاره زه وکړم. دا افغانستان دا څو کاله کې دا پاکستانیان په افغانستان کې راکټونه فایروي. مونږ دولت نه لرو چې مونږ دولت درلود داسې کارونه پاکستان نه دي کول په افغانستان کې.
زه غواړم د ټولو ورونو د ټولو خلکو نه زه غواړم چې په افغانستان کې تاسې ټول جیګ شئ پاکستان لپاره. څه ظلم کوي پاکستان په افغانستان کې؟ څو کاله 10 کاله کېږي په افغانستان کې جنګ ولاړ دی. داسې په ټول افغانستان کې شهیدونه راکټونه وایي دا ټول زموږ خاوره په وینو. اوس د ټولو ورونو د ټول اروپا د ټول افغانستان نه زه غواړم چې راسئ یو ځای ودرېږئ یو ځای لاس پورته کوئ دا د پاکستانیانو ظالمانو د منځه ویسئ. تاسې داسې خبره تاسې ورونه ګورئ خورې مورې ترورې تاسې جیګ شئ نو تر کله پورې تاسې جاړئ ښځې جاړي نارینه جاړي سپین ږیري جاړي دا ټول جاړي. مونږ دولت نه لرو چې دولت درلود داسې کار پاکستان نشي کولی. ښه به دی زما پیشنهاد او غوښتنه دا ده چې د ډیورنډ جرګه دې په ملي سطح باندې یو وکیل ونیسي او په برطانیه باندې باید په سازمان ملل کې یو عرض وکړي او خپل حدودات یې د برطانیه نه وغواړي. موږ د پاکستان دولت موږ په رسمیتو باندې د افغانستان خلکو په تاریخي لحاظ په هماغه اوله ورځ نه وپېژندلی چې کله پاکستان جوړېده. اوس چې پاکستان کومې مداخلې کوي د دغې مداخلو تر شا یوازې پاکستان نه بلکې نړیواله توطیه ده یو نړیوال سازش دی او دنیا نه غواړي چې په افغانستان کې امن راشي صلح دې راشي. هغوی په جګړه کې خپل مفادات ګوري خپلې ګټې ګوري او افغانان د پردیو ګټو قرباني شوي دي قرباني کیږي او روزانه د افغانستان خلک وژل کیږي. جنگ پردی دی جګړه پردی ده ټوپک پردی دی خو قرباني افغانان دي. باید د افغانستان خلک نور د جنگ نه لاس واخلي صلح ته مخه کړي او د پښتونستان مسله په ملي او بین المللي سطح باندې راپورته کړي. موږ پارلمان لرو قانون اساسي لرو او یو کمزوري حکومت لرو. اوس په کابل کې باید موږ د ډیورنډ لاین مسله په ملي او بین المللي سطح باندې په ملګرو ملتونو کې د برطانیه نه وغواړو. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز امروز ما در مقابل دفتر ناتو گرد همایی را برای انداختیم. اینجا دوستای ما از کشورهای مختلف اروپایی جمع شدند تا صدای خود را به گوش ناتو برسانند و صدای مردم و ملت رنجیده افغانستان را که آیسای پاکستان سالانه هزارها راکت بالای آن خیر می نمایند و کودکان نوجوانان ما را از بین می برند. ما از کشور ناتو سازمان ملل متحد و امریکا خواهان هستیم تا جلو و همچو اعمال شوم پاکستان را گرفته و مردم ما را از این بدبختی نجات بدهند. امروز ما افغان ها مقیم اروپا به خاطر خط دیورند که این خط شوم بسیار را برطرف نماییم و سازمان ملل متحد خواهش میکنیم که این خط دیورند را بالای میز مذاکره قرار داده. پاتې دا خبره ده چې خپل خلکو ته وایم ځوانانو ته وایم چې ټول لا جمع شي چې خپل یو غږ واخلو جګی کو چې زمونږ دا معامله چې کومه دغه حل شي. هغه په دې باندې په دې که موږ داسې غلي پاتې شو او داسې هغه شو که نه دغه معامله نور هم زموږ خرابېږي او نور هم ورانېږي سره. نو هغې نه دا ښه ده چې موږ ټول سره یو ځای شو او راشو دا کار وکړو. موږ راغلي یو دلته په بروکسل ته دا حساب هغه کوو چې د خیره سره د پاکستان باندې کوم کومک مو ورسره کوي دا ملکونه یې ورسره کوي دا پرې ودرو د خیره دا هر شی چې پرې ودرول دا ملک په خپله باندې تباه دی. ډېرو خوږو ملګرو او وطنوالو السلام علیکم. نن چې دا کومه غونډه په ناټو مخې ته د ډیورنډ جرګې د طرف نه رابلله شوې ده واقعتاً چې یو تاریخي وخت او یو تاریخي ورځ ده. نن دا مخکنی ځل دی چې دا ورځ لمانځلی شي چې ډیورنډ کرښه زموږ ملت په 2 تقسیم کړی دی. دغه تقسیم زمونږ اندرونی وجوهاتو باندې منځته نه راغلی چې څنګه ډیر قومونه په خپلو کې په جګړو کې تقسیم شوي دي بلکې دا تقسیم د هند د امپراتورۍ سره شوی دی او دغه تقسیم زمونږ قوم په 2 ځای نیم کړی دی. دا د بین الملل د طرف نه دا حق دی
چې یو قوم د خپل کور د یووالي دپاره یو ډیموکریټیک یو پرامن مبارزه وکړي او د خپل یووالی منځته راولي. زموږ یووالی د نورو ملیتونو په ضد نه دی. مونږ چرې هم د نورو ملیتونو په ضد باندې نه ودرېږو، بلکې مونږ د خپل ملت د یووالي او د اتفاق دپاره کوششونه کوو او دا ټول هلې ځلې چې زموږ دي دا ټولې هلې ځلې د امن د لارې نه او د ډیموکراسۍ د لارې نه پیاده کیږي. مونږ دا کوشش کوو چې زموږ ملي ګټې په دې کې دي چې د په غیر چاپیر نور ملیتونو سره په برادرانه او په رورولۍ په اصولو باندې یو تعلق او اتحاد جوړ شي. مونږ نن که تاجک دی که ازبک دی که ترکمن دی دا زموږ په افغانیت راګډ دی او دا زموږ یو روډ دی، یو ټاټوبی مو دی او یو قوم یو ملت یو. نو مونږ ته دا پکار دي چې مونږ دا بنیادونه جوړ کړو چې دا ټول قومونه که په جنوبي اسیا کې دي که په مرکزي اسیا کې دي چې د یو مارکیټ د لاندې نه راغونډ کړو او دی په خپلو کې د جنګونو نه لر شي، تعصبونه لر کړي. زما اخیری ټولو افغانانو له او ټولو پښتنو ته دا خاص دی چې هغه یوځای شي او د دغې منطقې د امن دپاره کار وکړي. ډېره ډېره مننه. د ما نوم عتیق پاڅون ده. دلته موږ د ډیورند د جرګې د غړي راټول شوي یو چې د پاکستان د ډېر بد او غلط سیاست په ارتباط باندې چې د افغانستان په مقابل کې لري. موږ یو د ناتو د قماندانۍ د قرارګاه مخې ته یوه مظاهره جوړه کړو. زه غواړم صرف په دوو موضوع باندې تماس ونیسم. لومړی موضوع دا ده چې پاکستان ولې داسې کوي. پاکستان هماغه د انګلیس د سیاست د پاکستان سیاست د انګلیس د سیاست ادامه ده. انګلیس که د تاسې یاد وي 2 کاله یې همداسې وکول، په موږ باندې فشار راوړ تر هغو چې افغانستان د خپلې زیاتو خاورو نه تېر شي. یو دفعه په 1893 کې و کله چې د ډیورند هیات راغی کابل ته. مخکې له دې نه تقریبا یوه میاشت او وروسته له هغه نه په سرحدي سیمو کې انګلیس بمبار شروع کړ. د کراچۍ په بندر کې د امیر عبدالرحمن خان هغه مال تجارت چې اخیستې وه هغه یې بنده کړه او هغه سلاګانې چې په اروپا کې اخیستې وې هغه یې هم بندې کړې. غیر له هغه نه هغه سبسایدي یا مالي کومک چې د امیر عبدالرحمن خان دربار ته ورکوه هغه یې هم قطع کړ. دوم دفعه دا موضوع بیا د اعلیحضرت شاه امان الله خان په وخت کې وشوه. د افغان او انګلیس په درېیم جنګ کې په 1919 کې کله چې افغاني هیات د محمود طرزي په مشرۍ باندې راولپنډۍ ته لاړل، د افغانستان هیات د صلح معاهده نه امضا کوله. دلیل دا و چې امان الله خان دا هدایت ورکړی و چې موږ د ډیورند خط نه منو، یعنې تر اوسه انګلیس له دې خطه نه وي تېر شوی، موږ دا معاهده نه امضا کوو. انګلیس بیا فشار راوړ، بیا په سرحدي سیمو کې بمبار شروع کړ. هماغسې لکه د امیر عبدالرحمن خان د وخت د اعلیحضرت امان الله خان مال تجاره په کراچۍ کې بنده کړه او په ده باندې فشار راوړ. اوس پاکستان عین کار کوي. یعنی پاکستان د کونړ په ولایت یا په نورو مناطقو کې دی راکټونه چې غیر له دې چې دا 15 کاله د موږ پاکستان افغانستان او افغانان په اور کې اچولي دي. دا اوس په موږ باندې فشار راوړي چې افغانان په تنګ کې او افغانان او افغانستان د ډیورند کرښه په رسمیت وپېژني. دا کار افغانان هېڅکله نه کوي. دا د موږ یو ملي موضوع ده. موږ له خپلو خاورو نشو تېرېدی. دوم مطلب چې زه غواړم ورباندې وغږېږم هغه دا ده چې افغانان او اوس بعضې افغانان داسې مطلب وایي چې احتمالا موږ د ډیورند خط یا د افغانستان د ډیورند خط په رسمیت وپېژني، پاکستان به خپل انداختونه قطع کړي. یعنې د پاکستان د انداختو وجه دا ده چې موږ د ډیورند خط په رسمیت باید وپېژنو. افغانان باید په یو شي باندې پوه شي او ډېر دقیق پوه شي چې پاکستان که موږ غیر له پښتونستان نه نیم نور افغانستان هم پاکستان ته وروبکو، هغه موږ په قرار نه پرېږدي، ځکه هغه خلق شوی دی د دې موضوع دپاره. د پاکستان د دې دپاره خلق شوی دی چې په منطقه کې پرابلم خلق کړي
نو که هغه په هیڅ صورت غیر نورو استراتیژیکو اقتصادي او سیاسي ملاحظاتو نه دا موضوع را چې بس تروریستان باید وروزي صادري کې مثلا او همسایه ممالکو کې پرابلمونه خلق کې دلته ډېر د دې خبرې تر شا نه ډېر لوی سیاست ده نو افغانان باید ډېر دقیق په دې مسایلو باندې پوه سو او بل ډېر مهم مطلب چې زه وایم هغه دا ده چې موږ باید حتما د خپل خاورې بیرته ونیسو تر هغو موږ د بحر ته یعنې آزادو اوبو ته لار پیدا نه کړو او موږ خپلې خاورې بیرته ونه نیسو موږ هېڅکله یو د مستقل ملت په حیث باندې موږ ادعا نشو کولی او زموږ ټول مشکلات پاتې کېږي وطن عشق تو افتخارم وطن در رهت جان نثارم وطن عشق تو افتخارم وطن در رهت جان نثارم وطن خاک پاکت بهشتم وطن گلخنت لاله زارم وطن خاک پاکت بهشتم وطن گلخنت لاله زارم وطن عشق تو افتخارم وطن در رهت جان نثارم وطن عشق تو افتخارم وطن در رهت جان نثارم The people of Afghanistan appreciate their thoughtfulness to defend Afghanistan honor against the invader, the killer, the terrorist government of Pakistan, especially the intelligence service of Pakistan. Our main problem started when the British government on 1893 divided Afghanistan in half. Once they divided Afghanistan in half for their sole purpose of colonialism, they started killing Afghans, and the same culture continued. Upon leaving Afghanistan, British government left inheritance to a country, to a fake country called Pakistan. Since the inception of Pakistan on 1947, Pakistan government has nothing but animosity with the people of Afghanistan. After the invasion of Russia, Pakistan received lots of cash and financial reward. Pakistan was able to build a out of Afghan blood. So Pakistan got used to receiving money out of Afghan blood. At the same time, when Pakistan got created, they start killing all Afghan between the Duran line. They start killing the Afghan, Baluchis, and the rest of Afghan people on the other side of the Duran line. Our demand from the NATO country that the Duran line should be resolved between Afghanistan and Pakistan by misusing our territory on the other side of the Duran line and infesting those areas with the terrorists. They start sending the terrorists all over the Western world, especially Pakistan government and the ISI created ISI, and after creation of ISI, they created Al-Qaeda, Taliban, and the international terrorism. Once they created
با عرض احترام مجدد، چون فیلم مثلا فیلمی که در مظاهره که ما دایر کردیم در مقابل مرکز عمومی ناتو چند ساعت در بر میگیره، منتها ما یک گوشش نشان دادم. ما در آینده یک برنامه مفصل خواهد گرفتم و ایره ما که نبودم محترم خطاب صاحب ایره نشان داده و در حضور شما پیشکش کرده که ما از خطاب صاحب بسیار ممنون هستم. همین موضوع بود که ما در شروع برنامه هم از ایشان تشکری کردم که واقعا قلب خطاب صاحب برای وطن میتپه و ما بر شما با طور خلاصه ایره بگوییم که اول از که برادرای عزیز ما استانکزی صاحب، برادر عزیز ما رئیس دیولنجرگی آلند، عبدالرحمن برادر بزرگوار عبدالرحمن احمدی رئیس دیولنجرگی فرانسه و گلبار صاحب هم از گلبار قیام رئیس دیولنجرگی واشنگتن تشریف آوردن و مصرف شخصی خود اینا کلگی که این فعالیت ها را به اصطلاح با وجود میارن و دایر میکنن، کارشون با مصرف شخصی خود این کارا را اینا میکنن. به طور خلاصه ما بگویم که تاثیر مظاهرات ما در مقابل مرکز عمومی ناتو چندین کار کرد. یکی خو عملات راکتی پاکستان بند شد، یکی و بسیار پاکستان هراس شدید از مردم افغانستان پیدا کردن و کسای ملیگرایی که در افغانستان فعالیت داره. و دومی که شما دیدین که بعد از مظاهره در مقابل مرکز عمومی ناتو پاکستان اعلان کرد که ما میخواهیم که با کمیسیون صلح به اصطلاح فعالیت همکاری کنیم و سوم چندی از برادرای طالب که بندی کردن اونها را هم رها کردن و دیگر اونا اعلان کردن پاکستان که ما کوشش میکنیم که در افغانستان صلح برقرار شود و در این حال وزیر خارجهش اعلان کرد که تا که در افغانستان صلح نبیاید در پاکستان صلح نمیاید. صلح در افغانستان با وجود بیاید به مفاد پاکستان است که شما هرگز این صحبت ها را از دولت پنجابی آیسای شما نشیده بدین. این رو باور کنین که افغانای عزیز ما این استعداد داریم، افغانای اروپا، افغانای امریکا، افغانای کانادا و افغانای در سر دنیاست، ما استعداد داریم که از نظر سیاسی کمر پاکستان را بشکنانیم به اصطلاح و همین مظاهره به اصطلاح کمر پاکستان شکستاند به این معنا که آل پاکستان وقتی که صحبت میکنه راجع به افغانستان بسیار محتاطانه صحبت میکنه و دیگه اینه که ما باید بگوییم که ما فعالیت‌های را در راه انداختیم که ما نمیخواهیم که امریکا یا ناتو موضوعاتی که مربوط افغانستان است او را ارتباط بده با پاکستان. پاکستان دشمن دیرینه مردم افغانستان است. پاکستان یک چیز در نظر داره و او است که افغانستان از بین ببره یا افغانستان به اصطلاح زیر کنترل خود داشته باشه. تا که مردم افغانستان زنده است این کار نخواهد شد. او زمانی که در سابق پاکستان مثلا به ترتیب بالای افغانستان تسلط پیدا کرد، دو وقتا گذشته. ما باور کنید در افغانستان ما وقتی که در افغانستان ما رفتم در میدان هوایی به اصطلاح دوستا و رفیقا و عزیزا آمده بودن، صادق صاحب برادر گرامیم و سایر یعنی بسیار برادرها زیاد در میدان هوایی تشریف آورده بود که از تمام شما ما تشکر میکنم و از شما ممنون هستم. با ما گفته بودن که در میدان هوایی بسیار آقای متین احتیاط کنی که آیسای وقت در این موضوع خبر شما گفتیم که ما از آیسای با ما آمدن گفتن در میدان هوایی که شما هیچ وقت از آیسای راست نداشته باشین. امنیت قومی را به اصطلاح برای ما گرفته بودن و در هر جای
برادرها آمده بودن و امنیت میدان هوایی رو و ما را از میدان هوایی به اصطلاح گرفتن. یک جای ما رفتیم در جایی که ما اقامت داشتیم. پاکستان وقتی که از آمدن ما آگاه شد، اونا در تب تلاش شدن و در این حال وقتی که ما در افغانستان رسیدیم از تمام برادرای گرامی خود برسوی که هستن، بسوی دگر جنرال، رئیس، معین، وکیل، قاضی، تا بسوی وزیر، بسیار به درقیم آمدن و پذیرایی آمدن. میمانی های بسیار زیاد تدارک شد و در جرگه ها یا میمانی ها حداقل 30-40 نفر، حداقل 30-40-50 نفر 100 نفر حضور می داشت و ما از برادر عزیز خود احمدی صاحب تشکر میکنم که ایشان رئیس دیوان جرگه فرانسه در افغانستان آمدند، در پالی ما یک جای به مبارزهای خود مثلا ادامه دادن و ما مبارزه خود در داخل خود افغانستان شروع کردیم. و وقتی که تلویزیون ها از حضور ما در افغانستان آگاه شدند، تلویزیون ملی که ما از انظور صاحب تشکر میکنم، واقعا یک شخص ملی هستند و پروگرام های تلویزیون ملی را بسیار بهبود بخشند که برای اولادا، برای مردم افغانستان چیزی که واقعا مثمر است به توجهشان میاره. و از یون صاحب تلویزیون ژواندون که در مناطق پشتون به اصطلاح افغان اون طرف خط دیورند ما این تلویزیون بسیار زیاد دیده میشه. ما برنامه های بسیار زیاد را دایر کردیم و موضوع خط دیورند به اصطلاح خاک ما و بندر خود ما که زیر کنترل پاکستان به اصطلاح کلی خانه ما به دست پاکستان است. ما در اواخر باز هم بعضی کسایی تبصره میکنن که این موضوعات مشکل است، خصوصا آقای فرید یونس که سر دایی پشتونستان، سر موضوعات مربوط به افغانا اینا صحبت های بسیار غیر ملی میکنن. شما حق دارین که خانه تان بر کس بتین و کنترل خانه تان و اتاق خوتان بر کس بتین، اما ما این کار نمیکنیم. باور کنین که حال بهترین شرایط است برای حل مسئله دیورند و دمی عرصه تاریخ اگر تمام افغانای ما یک جا شویم که انشاءالله همین کار را میکنیم ما و این موضوع ملی ما انشاءالله به توجه جهانیان برده خواهد شد و انشاءالله ما سر از این موضوع کار میکنیم. به همین ترتیب ما جرگه ملی دیورند اعلان کردیم که بخیر به تاریخ 30 می در افغانستان دایر میشه و برادر عزیز گرامی ما حبیب تکی کمیسیون تدارکاتی در لس آنجلس تدارک دیدن که در قسمت تدارک دیورند جرگه افغانستان کار میکنن و در این حال برادرای عزیز و گرامی ما رئیسای دیورند جرگه، شنواری صاحب در بلژیم، برکی صاحب در لندن و قاصد صاحب که از اونا بسیار تشکر میکنم، دائم اونا امو وظیفه بزرگی خود و کلانی خود کردن. شریف جان جرمنی و استوانگزای صاحب در هلند و قیام صاحب در واشنگتن و سایر برادرها و رئیس دیورند جرگه کابل، اونا در قسمت تدارک جرگه عمومی دیورند سهم گرفتن، سهم فعال گرفتن که انشاءالله این جرگه را ما دایر کنیم. و خبر خوش ایست که ما بعضی مقرری‌های داشتیم که ما میخواهیم که همون ویدیو کلیپ مقرری ها را به توجهتان بیارم. باز ما پس میایم در خدمتتان خواهد بودم. حالا میریم به اعلان تجارتی خلاص شد. باز موضوع دیگر ما همراه شما گپ میزنیم. بسیار زیاد تشکر.